ایمان پلورونکي 50مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، په قاهره کې بغاوت او سلطان ایوبی فلسطین لا د صلیبیانو تر پښو لاندې زګیروي کول، بیت المقدس په صلیب پورې تړاو درلود، له دغه سپېڅلي ښاره لاوینې بهېدلې. د دغو ځایونو مسلمانان چې د صلیبیانو د ظالمانه تیري په شکنجو کې راغلي وو مغلوبېدل او پړتکې یې وهلې، او د صلاح الدین ایوبي انتظار یې کاوه. هغوی ته دا پیغامونه رسېدلي وو چې صلاح الدین ایوبي د فلسطین ځمکو ته داخل سوی او د شوبک کلا د مسلمانانو په واک کې راغلی ده. دا د هغوی لپاره زیری وو، خو دغه زیری هغوی ته د اجل پیغام ثابت سو. صلیبیانو د شوبک د ماتې بدله د بیت المقدس او نورو ښارونو او کلیو له مسلمانانو څخه اخیستل پیل کړي وو. هغوی د مسلمانانو مړاوي کول غوښتل چې جاسوسي او سارګرۍ ته زړه ښه نه کړي او د حملې پر وخت د مسلمانانو د مرستې جرأت ونه کړای شي. تر ټولو زیات ظلمونه د کرک په مسلمانانو کېدل. تر شوبک وروسته کرک یوه لویه کلا وه چې عیسایانو پرې ویاړ کاوه، او همدغسې ویاړ یې په شوبک هم کاوه. خو د هغوی دغه ویاړ د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله غوره چالونو او د هغه د مجاهدینو زړورتوب د شګو د ذرو په څیر خور ور کړ. اوس صلیبیانو د کرک استحکام غوښت، نو د هغو ځایو په مسلمانانو یې تیره یو احتیاطي تدبیر ګاڼه. د صلیبیانو سره ویره پیدا سوې وه چې مسلمانان به سلطان صلاح الدین ایوبي ته اطلاعات ورکوي. له دې امله یې د دغه ځای مسلمانان د شوبک په څیر په بیګار کمپونو کې واچول. خیر، د فلسطین صوبه زموږ ستر عزم دی، خو له کرک نه د مسلمانانو را ایستل تر هغې هم باید ستر مقصد وګڼل شي. د اطلاعاتو د څانګې مشر سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل: ورونو، دا د طلعت جنګیز په نامو یو ترکی و چې د اطلاعاتو شپږ تنه یې له شوبک نه د تښتېدونکو عیسویانو په لباس کې کرک ته لیږلي وو. هغوی 3 میاشتې وروسته راغلي وو. د علي بن سفیان په موجودیت کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته د هغه ځای حالات داسې ښکارول چې صلیبي پوځ د شوبک تښتېدلی او کرک ته رسېدلی په ډېر بد حالت کې دی. دغه جنګ بایللی عیسوي پوځ چې له شوبک کرک ته ولاړ، د هغه ځای په مسلمانانو یې ژوند حرام کړ. د مسلمانانو پر لپسې بندیانول پیل شول. مسلمانو ښځو له کورونو څخه وتل پرېښودل. چیرې چې په کوم مسلمان باندې شک راته هغه یې نیوه او بیګار کم ته یې استه. هلته به له انسان نه داسې شی جوړېده چې خبرې یې نه سوای کوی. د سهار له تیارې به یې د ماښام تر تیارو پورې کار پرې کاوه. پر وچه ډوډۍ او اوبو یې ژوند تېراوه. موږ همالته تر ځمکې لاندې چارې سرته رسولې. هلته چې څومره مسلمانان او د جګړې وړ دي هغوی له دې ځایه باید وایستل سي، او په شوبک کې د پوځ په لیکو کې باید هغوی تنظیم شي تر څو چې د مرستې د رارسېدو نه پرته په کرک باندې حمله وکړای شي. او ورونو، جنګیز ترکي پسې وویل: زموږ پشتوالي کې ځینې کسانو د هغه ځای څخه د راوتلو اظهار هم کړی و، خو دا کار له دې امله ګران دی چې هر لوري ته صلیبي پوځ پروت دی، او هغوی خپلې کورنۍ او په ځانګړې توګه ښځینه د عیسویانو لاسونو ته پرېښودلی نه سي. په سملاسي توګه د دې خبرې اړتیا ده چې په کرک باندې باید حمله وکړای شي او مسلمانانو ته نجات ورکړل شي. تر دې دمخه د اطلاعاتو یو کس دا خبر ورکړی و چې د صلیبیانو نظر دا دی چې سلطان صلاح الدین ایوبي به کرک کلا بند کړي، نو د صلیبیانو یو لښکر چې د یو صلیبي حاکم ریمان تر قماندې لاندې دی د شال لوري به حمله پرې وکړي. سلطان صلاح الدین ایوبي لا دمخه خپلو قماندانانو ته ویلي وو چې صلیبیان به د شال لوري حمله کوي. د دې وړ حالاتو لپاره هغه زیات شمېر پوځ ته اړتیا لرله. هغه د جنګیز د لیږلو پر وخت علي بن سفیان ته وویل: د احساساتو غوښتنه خدا ده
چې موږ باید په سملاسي توګه په کرک باندې حمله وکړو. اټکل کوم چې د هغه ځای مسلمانان به په دوزخ کې پراته وي، خو د حقیقت غوښتنه دا ده چې د خپلو صفونو له مستحکم کلکولو پرته یو ګام هم پورته نه کړم. ګزار هغه مهال په کار دی چې باور دی وي چې اغیز به یې ښه وي. موږ هغه مېرمنې او کوچنیان هېرولی نه شو چې د دښمن له لاسه خوار او ذلیل ووژل سي. هغوی زموږ بې نومه ورک شهیدان دي. دا د قوم ستره قرباني ده. زه د هغوی د عزت او پت لپاره فلسطین نیول غواړم. که زما هدف دا نه وي نو بیا د جګړې مقصد ډاکه او لوټ تالان پاتې کیږي. هغه قوم چې خپلې کوچنۍ لوڼې او زامن هیر کړي چې د دښمن د تیري له امله خوار او ذلیل ووژل شي، داسې قوم به بیا د غلو او لارښ کوونکو یوه ډله وي. د دغسې قوم وګړي بیا له دښمنه د انتقام اخیستلو پر ځای په خپله یو بل لوټوي او یو بل ته دوکه ورکوي. د هغوی حاکم د قوم په لوټنه مزې چلچې کوي. کله چې بیا دښمن هغوی کمزوري وویني او یرغل پرې وکړي نو دوی بیا پوچ شعارونه ورکوي او قام نه خبره ساتي. له دښمن سره د پردې تر شا جوړجاړی کوي. د خپل هیواد یوه برخه ځمکه او وګړي دښمن ته سپاري او باقي پاتې خپله واکمني جوړوي. ځکه هغوی پوهیږي چې دښمن یې نه بخي. دا څو ورځې مزې چلچې په دې خاطر کوي چې د قام د وینو اخري څاڅکي هم په ډیره تلوسه ژر ژر وڅښي. سلطان صلاح الدین ایوبي د داسې بې شمېره قومونو نومونه واخیستل او ویې ویل هغوی پراختیا غوښتونکي وو. د هغوی په وړاندې تر دې پرته بل هیڅ هدف نه و چې پر ټوله نړۍ د پادشاهي وکړي او د ټولې نړۍ خزانې دې راټولې او تر خپلو پښو لاندې دې ډیری کړي. هغوی د نورو قومونو عزتونه پامال کړل، خو بیا یې خپل لوڼه او خویندې د نورو په لاسونو کې بې پته سوې. د دغسې قومونو واکمن د پردیو په خاوره کې مړه شول او نوم او نښان یې هم پاتې نه سو. هغه قومونه چې عزتمن او دا احساس یې لاره چې د هغوی خاوره او ناموس د دښمن په ناولو لاسونو پلیته شوې او باید بدله یې واخیستل شي. موږ هم حمله کوونکي یو او صلیبیان هم، خو فرق دا دی چې هغوی له لرې لرې هیوادونو څخه زموږ د دین د نوم او نښان د ورکولو لپاره راځي. هغوی د دې لپاره راغلي دي چې د مسلمانانو مېرمنې تر خپل واک لاندې راولي او له هغو نه صلیبیان وزېږوي. موږ د هغوی له پت نه د دفاع په خاطر حمله کړې ده. که موږ د کفري طوفان مخه ونه نیسو نو بې غیرته به یو، مسلمانان به نه یو. او که د اسلام دفاع په دې ډول سره وکړو چې د دښمن په انتظار په کور کې کینو چې کله دښمن حمله وکړي موږ به یې پر خلاف جنګیږو او بیا به په ویاړ سره ووایو چې موږ د دښمن حمله په شا وتمبوله، نو دا زموږ د بې زړهتوب نښه ده. د دفاع طریقه باید داسې وي چې کله دښمن ستا د وهلو لپاره توره له تیکې راباسي چې ستا توره د هغه غاړه د پخوا پرې کړې وي، هغه چې سبا حمله کوي ته پرې همدا نن حمله وکړه. ورونو، د دغه مجلس په دوران کې علي بن سفیان رحمه الله وویل زما سره د دې یو علاج شته چې له سلطان نورالدین زنګي څخه دې مرسته او کومک وغوښتل سي او په کرک باندې دې حمله وسي. خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یې په جواب کې وویل دا به هم زیانمنه وي. له زنګي سره باید دومره پوځ موجود وي که صلیبیان پر موږ باندې د شال لوري حمله کوي چې زنګي پرې هم د شال لوري حمله وکړای شي. زه د مرستې غوښتلو قایل نه یم. د دې پر ځای زه دا هم کولی شم چې چریکي ګروپونه کرک ته ولېږم او پر صلیبیانو ژوند نه ارامه کړم. هیله مند یم چې زموږ د اطلاعاتو ځوانان به د وینو په بیه د صلیبیانو جرړې پرې کوي، خو انتقام به یې د هغه ځای له بېګناه مسلمانانو اخیستل کېږي. چریکان خو به د خپل کار سرته رسولو وروسته ځانونه بچ کړي. هغوی خو هر ډول مشکلات زغملی شي، خو زموږ تشلاسې خویندې او وروڼه به ځپل کېږي. البته پر دې وړاندیز غور وکړه چې له هغې ځایه مسلمانې کورنۍ څه ډول را ایستل کېدای شي. په حمله کولو کې به یو څه وخت ته اړتیا وي. موږ د پوځ په لیکو کې زیات شمېر ځوانان شامل کړي. له کرک نه هم ځوانان راغلي او لا نور هم را روان دي. ورونو، دا و د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله، علي بن سفیان او جنګیز ترمنځ خبرې اترې چې پر حالاتو یې غور کوو او پلان یې ترتیبوو. اوس به ورسو صلیبیانو ته چې هغوی په کوم پلان باندې اخته دي. د صلیبیانو د جاسوس شبکې مشر هرمن وویل زه احساس کوم چې موږ باید د هغه ځای د مسلمانانو په باب خپله پالیسي بدله کړو او دا خبره یې په داسې حال کې وکړه
چې د کرک څو تنه صلیبي بادشاهان د هغو پوځي قومندانان او اداري مسؤلین موجود وو. هغوی چې څومره خپل ماتې خوړلي پوځ ته کتل، هغو ته پر خپل عقل غصه او د انتقام احساس غالبېده. هغوی خپله ماته ډېر ژر په صوبه بدلول غوښتل. په هغوی کې یوازې د استخباراتو مشر هرمن داسې یو سړی و چې په سړه سینه یې سوچ او خبره کوله. هغه لیدل چې صلیبي ملګري یې د کرک په مسلمانانو څه ډول ظلمونه کوي. هغه وویل تاسې همدا ډول رویه په شوبه کې هم له مسلمانانو سره کوله، چې په نتیجه کې هغوی د مسلمانانو له بېګار کم څخه مسلمان پوځیانو وتښتول چې موږ خطرناک جاسوسان ګڼل او بندیان کړي مو. زه باور لرم چې هغوی ته د هغه ځای مسلمانانو پناه ورکړې او هغوی د شوبک حالات څارلي دي. سربیره پر دې صلاح الدین ایوبي چې پر موږ د کلا کوم دیوال راوران کړ، په هغې کې هم دننه مسلمانانو لاس لرل. هغوی ستاسې له ناروا او تیریو دومره په تنګ راغلي وو چې د ځانونو په قرباني کولو د مسلمان پوځ مرسته وکړه. او کله چې د مسلمانانو د پوځ د مخکینی لښکر لومړی ټولی شوبک ته راننوت، مسلمانانو یې لارښوونه وکړه. یو صلیبي قومندان وویل ځکه موږ د دې ځای د مسلمانانو زور او قوت ختمول غواړو چې د هغو همت او ځواک به له منځه ولاړ شي. خو هرمن وویل د دې پر ځای که تاسې هغوی خپل دوستان کړئ، له تاسې سره به مرسته وکړي. که تاسې ماته اجازه راکړئ، زه به هغوی په مینه او دوستۍ سره له دین بدلولو پرته د صلیب مرستیالان کړم. زه به هغوی د مسلمانانو په خلاف باندې وجنګوم. یو مشهور صلیبي بادشاه ریمانډ وویل هرمنه تاسې هیر کړي دي، کېدای شي ته به یو څو تنه مسلمانانو ته مادي لالچ او هغوی به له مسلمانانو سره د خیانت ته تیار کړي، خو ټول مسلمانان د اسلامي پوځ مخالف او ټول قوم غدار کېدای نسی. هرمنه ته پر هغوی دومره باور مه کوه. موږ هغوی دوستان کول نه غواړو، موږ د هغوی نسل له منځه وړل غواړو. هر صلیبی چې له کوم مسلمان سره مینه او دوستي کوي، نو د دې مطلب دا دی چې له اسلام سره مینه کوي. حال دا چې زموږ هدف د اسلام له منځه وړل دي. په کرک، یروشلم، عقا، عسقلان او هر چیرې چې د صلیب واکمني ده، هلته مسلمانان دومره تنګ کړي چې یا هغوی مړه شي او یا د صلیب په وړاندې په ګونډو شي. خو هرمن وویل له مسلمانانو سره چې څه کیږي، صلاح الدین ایوبي له هغې نه پرله پسې خبرېږي. تاسې هغه هڅولی چې ژر تر ژره په کرک حمله وکړي، خو دا مو هیره کړې ده چې زموږ پوځ په سملاسي توګه د اسلامي پوځ د حملې په وړاندې مقاومت کولی نه شي. د دوی دواړو په خبرو کې بلیف اګسټس وویل د دې حل دا نه دی چې موږ د مسلمانانو پر سر کېنو. تاسې تر اوسه هم د مسلمانانو جنګي بندیان ژوندي ساتلي دي، هغوی ولې نه وژنئ؟ خو د دې خبرې په جواب کې ګی اپ لوزینان وویل ځکه چې ایوبي به زموږ جنګي بندیان ووژني. زموږ سره د مسلمانانو 361 جنګي بندیان دي او له مسلمانانو سره زموږ 1215 بندیان دي. خو اګسټس وویل آیا موږ د مسلمانانو د وژلې لپاره 4 صلیبیان وژلی نه شو؟ زموږ هغه بندیان چې له سلطان صلاح الدین ایوبي سره دي بې زړه او ډارن وو. هغوی د جګړې په ځای بندیان شول. هغوی ژوندي پاتې کېدل غوښتل. هغوی چې د مسلمانانو په لاس ووژل شي نو ښه ده، خو ته په ډاډ سره د مسلمانانو بندیان ووژنه. خو د دې خبرو په جریان کې د سرلښکر په عهده یو صلیبي وویل آیا که تاسې له مسلمانانو اوسېدونکو سره د وحشیانو په څېر رویه وکړئ او مسلمان جنګي بندیان ووژنئ، نو صلاح الدین ایوبي ته به ماتې ورکړئ؟ دا مهال د پوځ په وړاندې مسئله دا ده که سلطان صلاح الدین ایوبي پرمختګ وکړي، د هغه مخه به څنګه نیسو؟ د شوبک کلا ترې څه ډول نیول کېدای شي؟ که د کرک ټول مسلمانان ووژنې نو بیا به څه کېږي؟ تاسې ولې د سلطان صلاح الدین ایوبي په څېر پراخ نظر نه غوره کوئ؟ آیا هرمن ویلی شي چې په مصر کې د هغه ځمکهیزې چارې څه ډول روانې دي او بریالیتوبونه یې څومره دي؟ هرمن ځواب ورکړ او ویې ویل چې څومره هیله کېدای شي تر هغې هم زیات، ځکه علي بن سفیان له سلطان صلاح الدین ایوبي سره په شوبک کې دی. ما په قاهره کې د هغه له غیر حاضرۍ نه ښه ګټه پورته کړې. د قاهرې مرستیال ناظم الدین فاطمیانو د ځان ملګری کړی. ناظم الدین د سلطان صلاح الدین ایوبي ځانګړی باوري سړی خو اوس موږ په لاس کې دی. فاطمیانو د پردې تر شا خپل خلیفه ټاکلی. هغه په قاهره کې دننه د بغاوت او د سوډانیانو د حملې انتظار باسي. زموږ پوځي افسران په سوډان کې سوډاني پوځ روزي. صلاح الدین ایوبي چې په قاهره کې کوم پوځ پرېښی
د هغې 2 تنه مرستیالان قومندانان زموږ په لاسونو کې لوبېږي. له هغې خوا به سوډانیان حمله کوي، په قاهره کې به پاڅون او فاطمیان به د خپل خلافت اعلان کوي. دا خبرې هرمن دوی ته وکړي. خو ریمنډ وویل تاسې دا هېر کړي چې صلاح الدین ایوبي څومره چالاک سړی دی. هغه به په کریک باندې حمله وځنډوي او قاهرې ته به ځان ورسوي. ریمنډ وویل د هغه د پاتې کېدو لپاره ضروري ده چې همدلته یې مصروف وساتو. یوه چاره دا هم ده چې د هغه مخه ونیول شي او د هغه یو پوځي عسکر هم قاهرې ته ونه رسېږي. هرمن وویل زه ډاډه یم په قاهره کې چې د هغه کوم پوځ دی هغه به هیڅ په کار را نشي. زما سره د هغه ځای په پوځ کې دا شکونه پیدا کړي چې هغوی په قاهره کې د دې لپاره پریښي چې د غنیمت له مال نه بې برخې شي. او دا هم ورته وایي چې ایوبي په شعبه کې په سوونو حسوي نجونې نیولې او په مسلمانانو مجاهدینو یې ویشلي دي. زما بریالیتوب دا دی چې ما دغه خبره مسلمانانو پوځي حاکمانو ته کړې او د هغوی په وسیله مې دا اوازې خپرې کړي او داسې حالت مې پیدا کړی چې د قاهرې ټول پوځ به له سوډانیانو سره ملګری شي. صلاح الدین ایوبي به مجبوروي چې له دې ځایه خپل ټول پوځ په قاهره کې د بغاوت د غلي کولو لپاره بوځي. خو دا پوځ به هغه مهال هلته ورسیږي چې قاهره به د فاطمیانو د خلافت مرکز او هلته به د سوډان پوځ واکمن وي. خو ضروري نه ده چې موږ دلته پر سلطان صلاح الدین ایوبي حمله وکړو او هغه دلته ایثار کړو. موږ به هغه همداسې سرګردانه پرېږدو. موږ یې د مسلمانانو په لاسو وژل غواړو. خو هرمن ټینګار وکړ او بیا یې وویل تاسې تر اوسه د مسلمانانو په روحیاتو پوه شوي نه یي. همدا لامل دی چې تاسې زما مهمې خبرې نه منئ. مسلمان که فوځي وي او که د تمریناتو په جریان کې د هغه په دماغو کې دا خبره کېنول کېږي چې هغه د هیواد او قوم ساتونکی دی نو بیا د خپلې خاورې او خلکو لپاره ځان قربانوي. د نړۍ پادشاهي د هغه په قدمونو کې کېږده. هغه به عسکر اوسېدل غوره کوي خو له خپل قوم سره به خیانت ونه کړي. او که په همدې عسکرو کې د نفسیاتي خوندونو، شراب څښلو، واک او منصب هیلې پیدا کړی شي نو بیا له خپل دین نه هم پرې تېرېږي. موږ چې کوم مسلمان پوځي حاکمان د ځان ملګري کړي په هغو کې مو همدغه کمزوري پیدا کړې ده او کوو یې. خو د پوځ خاین کول دومره اسان نه دي لکه څومره چې اداري واکمن د ځان تابع کول اسان دي. خو هرمن وویل په اداري چارواکو کې د امیرانو او وزیرانو په ډلو کې د شاملېدو ډېرې هیلې دي. په دې خلکو کې د پادشاهۍ نیشه سپره وي. د مسلمانانو تاریخ وګورئ. هغوی تر خپل پیغمبر وروسته د خلافت ترلاسه کولو لپاره یو تر بله وجنګېدل. خو د هغوی جنرالانو په خورا صداقت خپل کار ته دوام ورکړ. هغوی نور هیوادونه د خپلو تورو تر سیوري لاندې راوستل او د اسلامي سلطنت د پراختیا هڅې یې وکړې. خو کله چې د هغوی چارواکو ولیدل چې پلانی جنرال دومره منلی شوی چې د هغه د صوبو له امله قام په درنه سترګه باندې ګوري نو واکمن او د هغه درباریانو هغه جنرال ته ناسم احکام لیږلي او هغه یې ذلیل او رسوا کړی. په خپله د خلیفه مسند د مخالفینو محبوس پاتې شوی نه دی. د مخالفینو سترګې د اسلامي حکومت د پراختیا پر ځای د خلافت د لاسته راوړلو په لور شوي. جنرالانو بایکاټ کاوه او د هغوی فتح شوي سیمې په کرار له لاسه ووتې. بالاخره نتیجه دا ده چې اوس موږ په عربو کې ناست یو. صلاح الدین ایوبي له هماغو جنرالانو څخه یو دی چې اسلامي سلطنت تر هغو پورې رسول غواړي تر کومه ځایه چې پخوانیو جنرالانو رسولی. په دې سړي کې ښه والی دا دی چې د خلافت او مشرۍ پروا نه کوي. هغه چې کله د مصر خلافت د خپلو هیلو په وړاندې باندې خنډ ولید نو خلیفه یې عزل کړ. دغه زړور ګام هغه د قوي ځواک او خپلې پوهې او تدبر په رڼا کې پورته کړ. خو ورونو هرمن خبرې کولې او ټولو صلیبي واکمنو په غور سره اورېدې. هغه پسې وویل صلاح الدین ایوبي د خپل قوم دغه کمزوري پیژندلې چې غیر نظامي قیادت د واکمنۍ هیلهمند وي او دغه هیله داسې ده چې د ښځې، پیسې او له شرابو سره عادت کېدل ترې پیدا کېږي. موږ یوازې هغه پوځیان په خپلو لاسونو کې اخیستی شو چې د اقتدار غوښتونکي وي. له دې امله موږ زیات کوښښ په همداسې خلکو باندې کوو. د پوځ د کمزوري کولو لاره دا ده چې هغوی د خلکو په نظر کې رسوا کړای شي. دا زما کار دی چې کوم یې. تاسې ښایي زما خبرې تایید نه کړي خو زه یې تاسې ته ویل غواړم چې تاسې صلاح الدین ایوبي ته د جګړې په ډګر کې په اسانۍ سره ماتې ورکولی نه شي. هغه یوازې د جګړې لپاره نه جنګېږي. د هغه د عزم او تصمیم بنسټ د یو داسې پروګرام په لور دی چې د هغه ټول پوځ پرې پوهېږي.
د هغه بنسټیز غوروالی دا دی چې له خلیفه یا غیر نظامی قیادت نه اوامر نه اخلي. هغه کوټلی مسلمان دی. هغه وایي چې د قرآن په احکامو باندې عمل کوم. زما چې کوم جاسوسان په بغداد کې دي هغوی خبر را استولی چې ایوبي نورالدین زنګي هم د ځان ملګری کړی او له دې ځایه انقلابي وړاندیزونه ورستولي پر کومو چې عمل کول پیل سوي. یو یې دا چې امیر العلماء فتوا ورکړې چې خلافت به یو او هغه به د بغداد خلافت وي. دغه خلافت به د نورو هیوادونو په باب د احکامو نافذولو او د روغې جوړې د خبرو اترو منظوري لومړی له نظامي قیادت نه اخلي او چارې به د پوځي حاکمانو په لاسونو کې وي. خلیفه به د لرې پرتو سیمو جنرالانو ته کوم فرمان لېږلی نه شي. او دریم دا چې د خلیفه نوم به په خطبه کې نه اخیستل کېږي او د خلافت د اغېز ختمولو لپاره ایوبي احکام صادر کړي چې خلیفه او یا د هغه نایب او یا د کومې سیمې حاکم چې کله په دوره باندې بهر ته ځي نو خلکو ته به په لارو کې د درېدلو، نارو وهلو او سلام کولو اجازه نه وي. او ورونو تاسو څه فکر کوئ؟ صلیبیانو چې کوم بغاوتونه په مصر کې راپورته کړي دي او هلته صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان شتون نه لري، آیا د دې بغاوتونو به بریالیتوب ته ورسیږي؟ او څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به په دغو ترنګلو او حساسو حالاتو کې کوم پلان نیسي؟ دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 50مې برخې پای.